جia د ژغ قدرمنې دا ټیمیږه د ونه بازور کې د چینګ چې کوم سټینډ دی دغه ځینه مختلف علاقې ته چینګ چې درېمي نو دی ګایز احتجاج کړی و بیا میشته وویل چې څه پولیس ولیدی وړي وي چا ویل چې پولیس په دې باندې اف آی آر درج کړی دی ډي پي او دا کیسې ورته کړو نو موږ سټینډ ته راغلي موږ چې دی نو معلومات وکړي چې دی احتجاج ولې کړی و آیا د دې سره رښتیا پولیس دی وړي وي د دې سره بدسلوکي وکړله څه یې وکړل نوم ورته وښیه بسم الله الرحمن الرحیم د مونږ نوم جمیل دی جمیله ګایز هم احتجاج کړی و احتجاج میج وکړ په رومن طریقه سره چې بار میج لوړلې پولیس روپ سره وغلل میته دا مطلب ورکړه چې میته دا روډ پوښ شي د روډ باندې میش هیڅ کور نشته دا روډ د میشته پوښ شي مقصد دا دی چې دا دل روډ یې موته جوړ دی ویلې بند کړی دی دا روډ جرنل کارنل ته نه دی جوړ موته جوړ دی نو دا داسې مې چې دا ویلې بند دی که دا نرته خلاصوي یا دا بل روډ د میشته پوښ انتها دا زود خروب ته به خیال غړې طریقه نشه چې مش پته وچلای دوی بیا مذاکرات چا سره وشول څه مش د تبارول مش په اعتبار 15 کسه یوړلې پولیس روغلل چې مش مري پولیس ته ته مش بوتلې نور پز کې مسره ډېر بهشتي بد سلوک کې مسره وشه الان کې متیا مختای وسه پړ وکړه او چې مش جیل ته وچاولي پنا بدرغل کوغه چې دوسته کړي غلطي دو هغه دغه دی خو موږ سره به هیڅ سلوک نه وشو که مذاکرات ونه شو احتجاج داسې ده چې موږ د درې ورځې ټیمر کړی دی چې موږ ته څه طریقه وبسه کاروان وبسله موږ کانفرنس کې په لیټر بار درج کوي ورته هغه نه وشي موږ د ورته مجبوري چې موږ باندې په پانه بعد موږ د درجیت مخکې تلای شي ټیک شو صحیح دی ډیره مهرباني ډیره شکریا جیا د ژغ قدرمنې تو زه د خبرې واورېدلې نو اوس موږ د علاقې چې کوم هغه تکړه سیاسي کس دی د عوامي نیشنل ګوند چې مشر دی هغه هم دلته ویلوړ دی لږ موږ هغه ته هویر شي د هغه نو هم پوښتنه وکړي لږ که کیمرامین روشي چې هغه په دا ولا سره څه ایا ضرور د هغه د چینګ چې ول دي ګایز احتجاج کړی و بیا پولیس ول وړي دي لږ سره زیرلي دي نو څه ورته ویلي دي چې احتجاج په زوري به ختم کړی دی چې د دې کومه مطالبه وه چې موږ وویل چې هغه د روډ د ایرپورټر سر ته روډ ته پوښ کوي یا د بلې روډ ته خلاص کوي نو څه ویلې ده جوتای چې خلک سره ویلې ده څه کول جایزه مطالبه وه الله خان ورور پولیس ته خو نور اختیارات ځکه چې ورپورټه نه دي خو په دا غریب خلک په دا معصوم خلک څه په دا باندې دی زیاتای نه وکړي نور خو دې ته هېڅ ورپورټه نه دي نور خو د دوی په اختیارات کې هېڅ شته نه صرف دا وشاور بده بل موږ د ریاست نه دا مطالبه کې چې دا د موږ د قومي روډینا دي دا موږ جرنل روډینا دي دا پوخر روډینا باندې د ابزار خو وکړله نو په چار دا چې دا د سرنج خو په کاچارو کې بېخي نشي چلتله په چار دا چې دا روډینا دی ورته پوخه کې د مساکالي مختی دا د کړیکوټ خلک د کړیکوټ سرنج ته ډېر په انتها تکلیف دی که د اعظام ورسک ودي که د تشو غونډۍ دي یا دا پورته د ګنج خیل شټاپول دي دغه د هغه سره په چار دادو چې په د پورته روډ باندې دی پرېږدي چینګ چې دي زرنج دي چې دا تلای نشي په کاچارو کې نو د موږ د اعلی حکام ته دا سوال کوي چې مهرباني وکړئ تاسو د دغه خلک سره نرمي وکړئ دا غریب خلک بېروزګاري دو مهنګایي دو دهشتګردي دو موږ د غمزاپلي خلک لږ کې ریلیف خو کم از کم ورکوي نو په چار دو چې دا خلک بیا دا روډ ورته خلاص کوي بیا د متبادل روډ دی پوښ کې د میږ دا مطالباتو د حکومت ډیره مهرباني ډیره شکریا جی د ژغ قدرمنې تاسو د ایاس خبرې واورېدلې د چینګ چې د ډورونو خبرې واورېدلې د پی او صاحب موږ د ډیره شکریا ادا کړي دلته ډېر زیات په تکلیف دي دلته ډیره زیاته بې امني دو نو دا د چینګ چې ډورونه په زوی دی کالش په د بې امني په ختمول باندې توجه ورکړه موږ په دوا سره لوس سلام درته وکړي او که په کې مارې ستا ځه مرسک ته ننوتلې موږ په دوا سره لوس سلام درته وکړي په چار دو چې په هغه بدامني باندې ها ته داسې توجه ورکړي لکه څرنګه دلته څوک دغسې احتجاج وکړو پوره من احتجاج وکړو په هغه باندې ورچیغه شي هغه په زور توڼي ته یوسئ او ولته یې بې عزته کړي اے کے وزیر ژغ نیوز وانه